وی محمود غزنوی ته یو ښځه راغله او ورته وی چې زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده. محمود غزنوی په ما رزق حرام دی چې تر څو مې ستا د زوی د بدګوتې بدل نه اخیستی. هندوستان ته لاړ، اول قبضه یې په هغه بت باندې وکړه چې د چا خېټه د جواهراتو ډکه وه. بیا چا ورته وایي چې دلته یو بزرګ دی ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه. جواب یې ورولېږلی چې ورته چې محمود غزنوي دی غواړي. ابوالحسن خرقاني ورته وایي دې ټکي ته لږ تاسو ټول کوئ. ابوالحسن خرقاني ورته وایي چې محمود غزنوي ته وایي چې زه اوسګار نه یم. اوس مونږ پسې جواب راغلی نه چې ګورنر صاحب دی غواړي. گورنر صاحب میں وائے زردر صاحب سنت مولا تو خدای تا گورا مڑا پارام کے خدای تا گورا. ابوالحسن خرقانی ورتوی زوزگار نے محمود غزنوی ورتولی کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای وای چې د اولو الامر اطاعت کوا د اولو الامر تولی ناراضی هغه ورته پښاو لیکل چې اول اطیعوا الله دی بیا اطیعوا الرسول دی درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د اطاعت نه مزګار نه یم نو ستا خو درېمه درجه ده. الله چې دا خطر راغی محمود غزنوي وکتو نو ویل زه خپله ورځم. چې ورغی ابوالحسن خرقاني ورته پانسېدو په ناستې لاس ورکو. چې لاس یې ورکو چې کېناستو داسې زه په سومنات باندې حملې ته راغلی یم ویلې خبرې ورته وکړې یو خلقه یې ولا ورکړه چې څه وخت کې په سومنات کومه ورځ باندې حمله کې دا خلقه واغونده او یو 2 رکعاته نفل وکړه او خدای ته زاري وکړه خدای به دې کامیاب کړي. ویل ډېره ښه چې تلو څه وخت کې نو ابوالحسن خرقاني ورته پاڅېدو. چې پاڅېدو نو هغه لاس نه ونیو. ویل صاحب زه چې رالم مېلمه ومه ته راته پانسېدې او چې ځمه نو راته پاڅېدې. وی ته چې رالې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتوله چې ستا دا د بادشاهۍ نشه زه په یو کنجه کم نه علم. اولیاء دې ته وایي. او ویلو ولې پاڅېدې؟ ویلو ځکه پاڅېدم چې زما په تقریر تا نه خاورې جوړې شوې ما غوندې ملنګ شوې نو ځکه درته اوس پاڅېدم. چې حمله یې وکړه یویړو کابل ته هندوانو چې کوم پیشکشونه ورته کړي هغه ورته زما نوم په تاریخ کې لیکلی کړي چې محمود غزنوي بت شکن. زه خپل نوم په تاریخ کې بت فروش نه ایږدم. نو مولانا امیر المؤمنین ورته وایي چې زه نوم بت شکن کول غواړم بت فروش کول نه غواړم. زمونږ دلته یو بزرګ دی هغه ویلي چې یاره پیسې دي ته والي وردي کی که نه یو ویلي نو ټلیفون مې ورته وکړو چې په ټپو کښېنې په ټپو کښېنې دا څه غلطه رایې ورکې لګیا یې. دا خو به عمر لته د اسلام نوم بدنام بوتان ټول مات کړ پیسې وانه غستې کنه ٹھیک شو لاړه سبا خلک اوس دا خدای پیدا کړی دي ما ته یقین دی دا جی صاحب د دې خاورو په برکت دی پروردگار د دوی امداد وکړي د دې خاورو په برکت چې په کومو خاورو کې دی پروت دی او کوم عاشقانه زندگی د دوا خدای دا غ درد په برکت پروردگارا د کابل یو نکم ځای مکه نو مونږه پاتې یو. وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. وہی نہ محمود غزنوی پاتې شوی دی او نه د ایاس په زلفو کې هغه خم پاتې شوی دی. لاړه عرض اوس خدای بیا محمود غزنوی را ژوندی کړی دی ان شاء الله خدای به امداد کوي. نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وایي چې مونږ یو ټیپ راوړی دی یو 2 قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوش اوازۍ کې مونږ دا اورېدلي دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر ښایسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته ووایه ما ونیسم. ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې
زه د هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي ته چې تل په هر یو خاق باندې ثمر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفی شه چې د حق ته باطل ورته گزر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې یو مې ورته دا وویل ټیم خو نه شي شپږ شوې بل مې ورته دا وویل چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبابت خالی منګل درومو که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لا وکړم لوی خدایا زه رحمان به د معاشر په میدان سکړما یو بله مې ورته ویل چې لاړ 2.5 غنټې ناست میاش پسې د امریکې نه بیا هم 60 ټلیفون وای چې د داغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم واورولو او هغه ویلي چې کله امریکې ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولېګو ما هم 60 ته ویلي چې زما بل څوک امریکې ته لاړ شم د خندیر نه را باندې بد لګي ته اوس چې ما امریکې ته لګي ورته چې هغه نه جوړه دی طبيعت ټیک نه دی خدای ته وګوره چې اخلاص مې ول بیا به ټلیفون کوي ما اخلاص مې کته زه نظم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې په 12 کال ریسرچ کړی دی نن تاسو شنغریان وایي مینګه پښتانه دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړي دا وزرګل میا صاحب یو خبره و چې شیخ الهند سره په مالټا کې قید ما به یو قصیده ورته ویله نو یو ورځ داسې وکړه اوف مالولی جی ول زه د دې سړي یو شیطاریان چې نن ندرینیم سوا کاله مخکې دا دومره لوی علم چرته چې ته کړې هغه باریکات د تصوف چې کوم د په یو شعر کې حل کړی دي انن نظر کاله مخکې امام غزالی تر شوی دغه نه دی حل کړی دا خلق ورته داسې اریان نن هغه کتاب د مانو له په میراث کې ورکړی دی دوپړو باجو سره په کار دا دی چې دا علماو ته په میراث کې دا عزیزانو کسبی سیزونه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صرف نوم مونږ اورېدلی کنه نو داغه عملی خوند او رنگ چې دی او مزه چې ده اور شابو هرهره نه پوښتنه وکړه هغه ورشه ابو بکر صدیق نه پوښتنه وکړه او ورشه عمر فاروق نه وکړه ورشه عثمان ذی النورین نه وکړه چې دا تاسو په عاشقان یې دا څنګه سړی دی مونږ خو صرف نوم اورو یا نوم باندې صلی الله علیه وسلم وایو دا درد او مزه خو هغه ملائکونه تاسو کا چې نه بګوري رحمان ولې هغه مختار نه بګوري رحمان ولې هغه مختار ملائکه چې د حسن تماشا کا چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه داسې دوه یاران بچالی دلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کړه زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی درس جهان زما ثنا کا دا خوند او دا مزه خو هغه خلکو نه تپوس وکړه ابو هريره نه پوښتنه وکړه چې لس ورځې روټۍ نه وخوړلې لس ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاوي لس ورځې وشوې ابو هريره روټۍ نه ده خوړلې لس ورځې وشوې
ورته ابو هريره ولي تمات ولي نه ویل چې هغه ورته یا رسول الله بأبي انت وامي زما مور او پلار دی پتا قربان شي سترګې مې ستا په کتو مړې دي وا اب څنګه مخ چې په کوم خدای قسم خوري اب څنګه مخ د ورغشتو مولانا صاحب په کوټ کې او د ډوډۍ مولانا صاحب په سټیج ناشلو ما تقریر کو په ودحا باندې نو ما وی چې ودحا الله وی قسم دی زما اے زما محبوب استا په دې خسته مخ باندې واللیل اذا سجا او قسم دی زما ستا په دې تور زلفو چې پوګوي خورې کې او تیار جوړه کی نو چې کېناستم د ورغشتو مولانا صاحب ما ته وایي چې الکه الله مالوسی تفسیر خو دې خیاط کړی دی ما ورته چې دا ستاسو دعا ده د دوړو بزرګانو دا ګوتې دا سلام دې کړو زما د اخلاق یو واړي پلی دکانې زما اخلاق واچولې ما ته زبا چې الله دې د خلې نه ډېر کار والا زمون خو دې نن زړه دردولو په دې خبره باندې نو تاسو وایي چې هغه بسنګ مخې چې په کوم خدای قسم خوري نو ابو هريره ورته وایي چې یا رسول الله سترګې مې ستا په کتو مړې دي او سینه مې ستا په خبرو مړه والله کله سورځي چې کله سکاله من پروا پروټای په سختا تاسو خیال راکړئ نو دارنګ او دا خوند خو ورشه ابو هريره نه تاسو کا دا خوند خو ورشه ابو بکر نه تاسو کا چې د دې مالدار سره په مکه کې څوک نو چې اسلام راوړو ټول مال په سردار کونین قربان چې مدینه ته لاړو لنګي والے دې د شړای او چې کمزه په کې شلیدلې دې د کیکر پازغي ګندلې جبرائیل راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وګورته جبرائیل هم د شړای لنګ والے جبريل داولي و یا رسول الله به زما دي په خدای قسمی نن د ابو بکر لنګ د خدای تمره خوښ شوه دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې داسې لنګونه تاسو مو وایي ورشه ابو بکر نه دا رنگ او دا خوان تاسو کا عمر نه تاسو کا چې حضور وفات شو توره رويستا ویل په خدای مې دې قسمی کچا زما د محبوب د وفات نوم واغستو سر ته پرې کو د وفات نامه به نه لای د عمر دماغ بالکل کار پرې هغه نه تاسو حضرت عثمان بسنګ سړیو چې پیغمبر یکی بادي ګره دولونه په واده نو زما عزیزانو درد پیدا کوي درد ننداجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک نور الله مرقده الله پاک دې هغه صفات او هغه برکات په بچو باندې کی دي او هغه برکات او هغه صفات ته الله په مونږ او تاسو کې پیدا کی کم درد چې الله د پزړه کې پیدا کړ کم رنگ چې پد کې و هغه دې الله په مونږ کې پیدا کی نن تاسو داغه یعنی هغه مدینه کې به ګرځیده نو څه به وي چې زړګي استرګه لګاوه د قدم لار نه ده زړګي استرګي لګاوه د قدم لار نه ده حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه ده ازمکه ورته داسې عزیزه وه ازمکه ورته داسې محبوبه وه تاسو خیال را بل خامه ګورئ ماته ګورئ ماته هلکان دي نو زما عزیزانو نن پاکستان په لوی امتحان کې دی په ډېر عظیم امتحان کې کدا امریکې
مرګرتیا وکړه او د کابل د طالبانو دل شکنی وکړه. تاسو به د پاکستان د حکمرانو حالم ګورئ چې الله به دوی سره هغه معامله کوي کومه معامله چې تیر شو سره کړی و. عزیزانو ما د بدر آیات تاسو مخکې لسته او خو وخت کم دی هغه تفصیل درته نشم بیانولی. دومره درته وایم چې په خوا به مونږ وی چې په بدر جنگ دی کافران ټول د مکی راځي جنگ له مالکی راځي. د بدر په میدان کې پیغمبر سره مجاهدین سودی 313 314 توری سودی اته اسونه سودی 2 اته تور دی او 2 سونه دي او 314 غازیان دي او مقابله کې د مکی په زرګونو کافران دي. ما هغه میدان ولیدو او لارما چې په کوم ځای پیغمبر ولارو او دعا یې کوله چې یا الله کته غواړې چې د ځمکې د پاسه دی ستا نام به غستو والا څوک پاتې نشي نو یا الله دا 314 کسان ټول شهیدان کا. یا الله کته غواړې چې د ځمکې د پاسه د ستا نام غستو والا پاتې شي نو یا الله د دې 314 کسانو امداد وکړه. اسمان نه فرمان راغی چې حبیبا غم مکوا 15,000 ملائکه می مسلح درولې غلې د بدر میدان ته پاسونو سوري دي ملائکه تورې پلاش کې دا د کافر سرواله شي سر ته ورځيږي سړې پکړای نه ورک د مازیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرېدا. نمونږ بوي چې په بدر جنگ دې کافران ټول د مکی راځي جنگ له مالکی راځي. اوس وایو چې په کابل جنگ دې کافران ټول د امریکای راځي جنگ له مالکی راځي. په کابل جنگ دې کافران ټول د امریکای راځي جنگ لبا ملکی راځي. مولا عمر د جنگ مرد میدان جنگ لملکی راځي. عمر د جنگ مرد میدان جنگ لملکی راځي. الله دې مرشي د کفارو په حمله راځي جنگ لملکی راځي. زما عزیزانو زتا سو ته په ایمان وایم جنل یو مثال قائم دی. دا زمونږ د پیښور علما تللی دي خاص کر دا کوړی شیخ الحدیث صاحب مولانا شر علی شاه صاحب دا ډیر تللی دی. د دنه تپوسو کوي دا امیر المؤمنین کور وګورئ اغا والیان وګورئ اغا سپایان وګورئ نظام وګورئ نو زما په خدای باندې شپاړه سنې باور ده چې الله با امریکا په خپل ویر او غم اخته کوي او طالبان به په خدای محفوظ ساتي. په خپل ویر او غم به خدای اخته کوي او طالبان به خدای محفوظ ساتي. امریکا دې الله سره د مرګرو تباہ او برباد کای اشارتن کنایتن ور سره څوک ګره بوتان راوتی په کابل کې څه چل دې مالنن جړه ډیر راځي. زما دي دانو سبي وي بوتان راوتی
टोली दुनिया ورته पेशकश हो چې دومره करोड़ रुपए वाला दुमरा रब वाला दा बूतान मो माता